علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا کیپیټل ارینا ده د دننه دا هغه سټیج دی چېرته چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان خپل تقریر کړی او په زرګونو خلک ولا راغلي نو دلته څو شېبو کې کنسرټ شروع کېږي ابراهیم به کنسرټ چې کوم دی نو ابراهیم سندرې تیارې راوړي دي که نه تیارې دي دا ټول څیزونه لګیا دي چیکونه روان دي او څو شېبو کې دلته کې چې کوم دی نو د نایجیریا آرټسټان دي او هغوی به راځي چې کوم دی نو دلته به سندرې وي ټول سټوډیوګان د انجینران دي ډایرکټران دي پروډوسران دي که نه او آرټسټان خوا لګیا دي تاسو دا خیمه ده پوره کیپیټل ارینا ده کیپیټل ارینا تاسو په ګوګل ماما کې ورکړئ تاسو ته پته ولګي او موږ هم پکې پرفارمنس کوو که خیري ستارونه تیارېږي ګیټارونه تیارېږي ورکه زوم میدان نه به دوړې وباسو که نه ورته وګورئ کسان لګیا دي لایو میوزیک دی هغه شی نشته چې ټیپ به لګېدلي خلک به ورسره لپ سینګ کوي نو تکړه آرټسټان راغلي دي او بیا به تاسو سره آرټسټان نومونه مو واخلي یو خو ابراهیم دی ابراهیم ته په اخره کې ځکه چې اخر کې به تا ته خلک پته مل دا ته وګوره پوره سټیج دی یار چې بره خطي شو که نه شو خطی زه چې زو هم نه شړي او که نه دې نه مخکې زه چې زو نه دا ټول سیسټم لګیا دی تماشې کوئ او کله چې کنسرټ شروع شي میوزیک شروع شي که خیري نو زه بیا راځم دلته کې او تاسو ته بیا درښایم په دغه سټیج باندې چې کوم دی نو پوره لوبه ده او دا چې د دې ځای نه وځو تاسو زه کیسه وښیم چې دلته کې دا کیپیټل ارینا ده دا ځای کې چې کوم دی د دنیا غټ غټ ایونټونه کېږي د واشنګټن ډي سي دی د امریکا سرخار دی او د ټکنالوژۍ ته وګورئ که نه څو شېبې وړاندې خو چې کوم دی دننه نه راپرېښودم اوس رانه ګولېږي او زارېږي خو بس د ابراهیم د برکته دی ابراهیم غټ آرټسټ دی که ابراهیم یاد دی چې سکول کې به چې نعتونه وې او که نه او دا خبره دی چې لوړ شو داسې مونږ لاندې چې کوم دی دلته هر سړی نه راپرېږدي غټ ټیکټونه دي اوس ګانې وایو نو بس دغه حال دی نو دا خبره دا ګاډی یو مونږ سره دا دی دې خوا ته وګوره دغه سیکیورټي ده پولیس دي بلا کیسې کاتې ماما راغان راغلي دي او په سوونو خلک خو پکې سټاف دی زیاتره تورپوستي دي پکې ټولې نوکرۍ دي نیولي دي یا بېروزګاره دي یا چې کوم دی دا ټول چې کوم دی دا سامانونه دي سره مونږ ګاډي هم دننه راوستي دلته کې ټرکونه هم دي دې خوا پکې خنزیر ماما بوی ته خیال دی باربیکیوګانې روان دي هغه شپ نه مې تپوس وکړې ابراهیم مې څه پخې وي زه غټه غوښه پخوم مې غټې غوښه مونږ کلي کې لوګانو کې بلا خوړلې ساتم ته که نه مې نور څه پخې وي سی فوډ دی مې سی فوډ کې ما بل ملګری مونږ به یاد ساتې خوړې ټیپر پکې وي زه هغه پخوم ته چې لوړ شي راځه صاحب دا کیمرا بند نه کړي د لاس مې تخنیکي اګست لاس ما چې کله اګست لاس تخنیکي ما ته پیسې را روانې زه صحیح ده بند وکړو ښه وسلام بله ویډیو کې ملاویږو